د have been to او have gone to ترمنځ توپیر په دې کې دی چې کچیری یو کس وایي I have been to Turkey یعنی دی مخکې ترکیې ته تللی وو او اوس دی خپل په هیواد کې دی او بیرته د ترکیې څخه راغلی دی او کچیری یو څوک وایي I've gone to Turkey یعنی دی ترکیې ته تللی دی او تر اوسه هلته دی او بیرته نه دی راغلی So if somebody from Afghanistan has been to Canada twice, it means he or she traveled there and back twice. But if somebody has gone to Canada, it means he or she has not yet returned. So remember, have been is the present perfect tense of to be, and have gone is the present perfect tense of to go. نو کچیری یو کس یو هیواد ته تللی وي او تر اوسه پورې هلته وي او بیرته نه وي راغلی نو موږ has gone to او یا هم have gone to استعمالو مګر کچیری یو څوک یو هیواد ته تللی وي او بیرته راغلی وي خپل ځای ته یا خپل هیواد ته نو موږ هغه وخت have been to یا has been to استعمالو مثلا کچیری وایو she has gone to Kabul دی کابل ته تللی دی نو یعنی دی تر اوسه پورې کابل کې دی او کچیری موږ وایو she has been to Kabul یعنی دی کابل ته تللی دی او بیرته راغلی دی اوس خپل په هیواد کې دی اوس نو تاسو یو جمله په کومنټ کې راته ولیکئ او کچیری درس مو خوښ شوی وي ویډیو در سره لایک کړئ او کچیری نوی چینل ته راغلی سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي درسونه له لاسه ورنه کړئ تر یو نوی درس په خدای پاک مو سپارم ښه وخت ولرئ